بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ په آسان منطق کې دویم سبق وایو. په ټولو نه اول به د علم د اضافې لپاره قرآني دعا وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تدې نه وروسته به یو پیره سورې فاتحه شریف او درې پیرې سورې اخلاص شریف تلاوت کوو. خپلو اساتذه کرامو ته به د دې ایثاري ثواب وکړو. دې سره به الله تعالی زموږ په علم او په عمل کې برکت واچوي. دویم سبق دی د تصور اقسام. د تصور دوه اقسام دي. یو ته تصور بدیهی یا تصور ضروري ویل کېږي او دویم ته تصور نظري یا تصور کسبي ویل کېږي. تصور بدیهی یا تصور ضروري داسې علم دی چې تعریف او غور و فکر نه بغیر حاصل شي. مثلا د اوبو علم، د دیوال علم، د ګرمۍ علم، د نور او سپوږمۍ علم، د څړځای علم، دا موږ د بغیر د څه تعریف نه او بغیر د غور و فکر نه حاصلېږي. په دې وجه دې ته تصور بدیهی یا تصور ضروري ویل کېږي. تصور نظري یا تصور کسبي دا داسې علم دی چې د تعریف او د غور و فکر سره حاصلېږي. مثلا د جن علم، د ملائکې علم، د مرفوعاتو علم، د مجروراتو علم، د روح وغیره هم علم. دا داسې علوم دي چې په دې کې موږ ته د نظر او فکر او د دماغي کسب ضرورت دي. د هغې نه وروسته دا حاصلېږي. تصدیق هم په دوه قسمه دی. تصدیق بدیهي او تصدیق ضروري. تصدیق بدیهي دا داسې علم دی چې دلیل او غور و فکر نه بغیر حاصل شي. مثلا یو د درو نه وړوکی دی یا جز د کل نه وړوکی دی. دا داسې علوم دي چې په دې کې څه د دلیل او د غور و فکر ضرورت نه وي. دا بغیر د دلیل او غور و فکر نه موږ ته حاصلېږي. نو په دې وجه دې د تصدیق بدیهي یا تصدیق ضروري ویل کېږي. تصدیق نظري یا تصدیق کسبي دا داسې علم دی چې دلیل او غور و فکر سره حاصل شي. مثلا د دنیا د پیدا کولو والا یو ذات شته، جنات یو مخلوق دی. نو دا داسې علوم دي چې د نظر نه بغیر دا نه حاصلېږي، د دماغي کسب نه بغیر دا نه حاصلېږي. په دې وجه دې ته تصدیق نظري یا تصدیق کسبي ویل کېږي. د بدیهي او نظري دارومدار تصور نظري او تصور بدیهي او تصدیق نظري او تصدیق بدیهي به په مابین د اشخاصو کې مختلف وي. یو امر به د یو شخص لپاره بدیهي وي او همدغه امر به د بل شخص لپاره نظري وي. مثلا وحدانیت د باری تعالی چې واخلو، دا د مسلمان لپاره بدیهي دی. مسلمان ته د غور و فکر او د دلیل نه بغیر د امر معلوم دی او دی د امر بغیر د غور و فکر نه او بغیر د دلیل نه قبلي. خو د مشرک لپاره وحدانیت د باری تعالی دا نظري دی. مشرک په خامخا په دې باندې دلیل غواړي او بعد د غور و فکر نه به دا وحدانیت د الله تعالی قبلي. اوس د علم چې لومبني دوه قسمونه دي، هغې ته تصور او تصدیق ویل کېږي. او بیا تصور په دوه قسمه دی، تصور بدیهي، تصور نظري. تصدیق بدیهي، تصدیق نظري. راځئ چې یو څو سوالونه حل کړو. د مسلمان دا اقرار چې الله تعالی وحده لا شریک دی، دا تصدیق بدیهي دی. ځکه چې هغه مسلمان دی، هغه بغیر د غور و فکر نه او بغیر د څه دلیل نه د امر قبلي. د مسلمان دا اقرار چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخري رسول دی، دا هم تصدیق بدیهي دی. ځکه چې مسلمان بعد د اسلام نه د حضور علیه السلام خاتمیت بغیر د څه دلیل نه او بغیر د غور و فکر نه قبلي. انسان ژوندی دی، دا تصدیق بدیهي دی. ځکه چې یو انسان د بل انسان لپاره ژوند دا بغیر د څه غور و فکر نه قبلي. د آخرت عذاب حق دی، دا تصدیق نظري دی. ځکه په دې عذاب باندې به یو دلیل قایمول غواړي، د هغې د قیام نه بعد به یو سړی دا مني. اسمان اودي دی، دا تصدیق بدیهي دی. ځکه چې یو سړی بر اسمان ته وګوري نو هغه ته د دې رنګ معلوم شي، لهذا دا تصدیق بدیهي دی. د کلمې تقسیم کېږي، دا تصدیق نظري دی. ځکه چې په دې باندې دلیل او غور و فکر پکار دی. بعد د غور و فکر نه او بعد د دلیل نه به یو انسان دا خبره قبلي. عرب
کلمه تقسیمی. بدبو یعنی خراب بوی، دا تصور نظری دی. یو سړي باندې چې بدبو ولګي نو هغه بغیر د غور و فکر نه او بغیر د څه تعریف نه هغه ته دا خبره معلومیږي. اور دا تصور نظری دی. یو انسان هغه اور بغیر د غور و فکر نه او بغیر د تعریف نه هغه ته د علم راځي. شیطان دا تصور نظری دی. درې طاق دی. دا تصدیقی بدیهی دی. د دریو طاقوالی انسان ته بغیر د دلیل نه او بغیر د غور و فکر نه معلومی. آسان دا تصور بدیهی دی. اسلام اعلی دین دی. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې انسان بعد د غور و فکر نه دا خبره معلومی چې اسلام اعلی دین دی او د دې په اعلیوالي باندې دته د دلیل ضرورت وي. اور ګرم دی. دا تصدیقی بدیهی دی. ځکه چې د اور ګرموالی یو انسان بغیر د غور و فکر نه او بغیر د دلیل نه هغه ته د علم راځي. اسم جامد دا تصور نظری دی. یو انسان به اسم جامد هله پیژني چې د غور و فکر وکړي او دته د اسم جامد تعریف وشي. لہذا دا تصور نظری دی. جنت حق دی. دا تصدیقی نظری دی. لکه چې انسان به د جنت حق والی او رښتیا والی بعد د غور و فکر نه او د نظر نه هغه ته معلومیږي. جوهر او عرض دا تصور نظری دی. دا دوه د مناطقه او اصطلاح ده. دا ځکه تصور نظری دی چې انسان ته پس د غور و فکر نه او پس د تعریفاتو نه د جوهر او د عرض علوم راځي. لون دا تصور نظری دی. د نور رڼا دا تصور نظری دی. ځکه چې انسان بغیر د غور و فکر نه او بغیر د تعریف نه د نور رڼا دا معلومی. دوه د شپږو دریمه ده. دا تصدیقی بدیهی دی. ځکه چې یو انسان ته د دې په علم باندې د څه دلیل غور و فکر ضرورت نه. علم المنطق ډیر آسان فن دی. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې انسان بعد د غور و فکر نه او بعد د دلایلو نه دا خبره قبلی. تصدیق د علم قسم دی. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې انسان وروسته د غور و فکر نه او بعد د دلیل نه دا خبره قبلی. د دوزخ عذاب دا تصور نظری دی. د دوزخ د عذاب دپاره به یو انسان ته د تعریف او د غور و فکر ضرورت دی. لہذا دا تصور نظری دی. ځمکه دا تصور بدیهی دی. انسان ته په ځمکه باندې د څه تعریف او د غور و فکر ضرورت نشته. روح دا تصور نظری دی. ځکه چې انسان روح بعد د غور و فکر نه او بعد د تعریفاتو نه د هغې علم ورته حاصلیږي. تصور د علم قسم دی. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې په دې باندې بعد د غور و فکر نه او بعد د دلیل نه علم راځي. ځمکه ګول ده. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې ځمکې ګولوالی دپاره انسان ته د غور و فکر او د دلیل ضرورت دی. یخې اوبه دا تصور بدیهی دی. اوبو یخوالی انسان ته بغیر د غور و فکر نه او بغیر د تعریف نه معلومیږي. نور رڼا کوونکی دی. دا تصدیقی بدیهی دی. ځکه چې د نور په رڼا باندې انسان ته دلیل او د غور و فکر ضرورت نه. علم د تصور او تصدیق مقسم دی. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې دې دپاره انسان ته د غور و فکر او د دلیل ضرورت وي. عقل دا تصوري نظری دی. ځکه چې انسان ته په دې باندې د علم راتلو دپاره د غور و فکر او د تعریف ضرورت وي. دنیا قدیم نه ده. دا تصدیقی نظری دی. ځکه چې انسان ته د دنیا د عدم قدم دپاره د دلیل او د غور و فکر ضرورت وي. د عطر خوشبودار دی. دا تصدیقی بدیهی دی. ځکه چې انسان ته د عطر خوشبویي دپاره د دلیل او د غور و فکر ضرورت
نه. اسلامي قانون وراثت د ټولو نه اعلی دی. دا تصدیقي نظري دی ځکه چې د دې لپاره انسان ته د غور و فکر او د دلیل ضرورت وي. مشتق دا تصور نظري دی ځکه چې انسان ته په مشتق باندې د علم راتلو لپاره د غور و فکر او د تعریف ضرورت وي. معرب دا تصور نظري دی ځکه چې انسان ته په معرب باندې د علم راتلو لپاره د تعریفاتو او د غور و فکر ضرورت وي. جنت د الله پر رضا باندې موقوف دی. دا تصدیقي نظري دی ځکه چې په دې باندې د علم راتلو لپاره انسان ته د غور و فکر او د دلیل ضرورت وي. که تاسو ته زما د دې کوشش نه څه فایده حاصلېږي نو مهرباني وکړئ چې ماته دعا وکړئ چې الله تعالی محض په خپل فضل و کرم سره زما سینه د خپل عشق او محبت نه د جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم د عشق او محبت نه او د قرآن کریم د عشق او محبت نه ډکه کړي. زما خاتمه بالایمان وکړي. په ورځ د قیامت بغیر د صحیح حساب کتاب نه عمل نامه په خلاص کې راکړي او جنت ته مې داخل کړي.